ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1405 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 25مه نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والي دولت شاه ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ اداري چارې له نږدې وارزولې. د لغمان والي قاري بختیار معاذ دولت شاه ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ اداري چارې له نږدې وارزولې. د ولایت مقام د رسنیو مرکز د خبرپاڼې له مخې په دې سفر کې له نوموړي سره د دې ولایت مستوفي د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر او یو شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله. د خبرپاڼې له مخې د لغمان والي ویلي دولت شاه ولسوالۍ ته د سفر موخه د یادې ولسوالۍ اداري چارې د نږدې ارزول، ستونزې یاداشت کول او لازمې حل لارې ورته لټول دي. په خبرپاڼه کې د ښاغلي معاذ په حواله زیاته شوې چې دولت شاه ولسوالۍ کې اداري چارې ښې روانې دي او د ولسونو ستونزو ته په وخت رسېدنه کیږي. د خبرپاڼې له مخې نوموړي د یادې ولسوالۍ ولسونو ته هم ډاډ ورکړی چې شته ستونزې به وار په وار حل کوي او په وخت به ورته رسېدنه کوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې دولت شاه ولسوال ښاغلي عبدالصبور هم د لغمان له والي څخه مننه کړې چې یادې ولسوالۍ ته یې سفر وکړ، شته ستونزې له نږدې ولیدي او د حل په برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړ. د ولایت مقام په خبرپاڼه کې راغلي باید یاد شي چې د لغمان والي او مرستیال والي د لغمان لرو پرتو سیمو ته سفرونه کوي ترڅو ستونزې له نږدې وګوري او حل لار ورته پیدا کړي. له مهترلام څخه تر پهلوان بابا سیمې پورې دواړو غاړو ته په 15 مترۍ کې د ودانیو جوړول منع شول. د مهترلام ښار د پراختیا او د الینګار عمومي سړک د دولینه کولو په موخه د یاد مسیر له مشرانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوې. د مهترلام ښاروالۍ د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې مهترلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق، د ولسوالیو چارو کارپو شفیق الله شاهین، د ښاروالۍ امیرینو او د یادې سیمې مشرانو ګډون کړی و. په خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې ښاروال ویلي چې د ښار د سړکونو د پراختیا چارې په تدریجي ډول پیل شوي او په همدې لړ کې به د الینګار عمومي سړک له الینګار هډې څخه تر پهلوان بابا پورې 2 لینه شي چې د تګ راتګ ستونزې به ورسره تر ډېره حل شي. نوموړي د الینګار په مسیر له ټولو اوسېدونکو غوښتي چې د هر ډول نوې آبادي پر مهال دي د سړک له منځنۍ کرښې څخه دواړو خواو ته 15.15 متره فاصله په پام کې ونیسي ترڅو په راتلونکي کې له احتمالي زیانونو څخه خوندي پاتې شي. د خبرپاڼې له مخې د سیمې مشرانو هم په نوبت خبرې کړي او د سړک د پراختیا او جوړېدو هرکلی یې کړی دی. دوی ویلي چې د سړک په 2 لینه کولو سره د ترافیکي پیښو مخنیوی کیږي او د تګ راتګ لا ډېر سهولتونه ورته برابرېږي. لغمان کې له 40 کلونو پورته لوبغاړو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د لغمان ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت تر چتر لاندې په مرکز مهترلام سراج کلا بڼ کې د 40 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو لوبغاړو د والیبال ورځنی ټورنمنټ پیل شو. د لغمان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د یاد امریت په لارښوونه او د والیبال فدراسیون په همغږۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوي دي. د یادو سیالیو د پرانستې په لوبه کې لغمان برادران لوبډلې د علیشنګ مشرانو لوبډلې ته 2-1 په پیله کې ماتې ورکړې او د ټورنمنټ لومړۍ بریا یې خپله کړې. دغه سیالۍ د ورزشکارانو د سالمې روزنې، د مشرانو ورزشکارانو د تشویق او تفریح برابرولو په موخه ترسره کیږي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریلیوس.